په مینار پاکستان مینه یاره په مینار پاکستان مینه یاره د باچا خان مزار ته راشه توبهګار شه. واه زبردست. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو روز ستاسو ملګری شیرباز خان. په دغه تمه په دغه هیله چې تاسو ټول به روغ جوړي او د ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلئ. ملګری راسه ولاړ دی، خپل تعارف به وکړي او یو غزل به راسره شریک کړي. اجاز ارمان نوم مې د مردان سیمې سره تعلق ساتم او دی د غزل غوښتنه کړې ده، نو لومبې به ته یو دوه شعر دې ته ډالې کړمه. ارشاد. غریبي وه نور به څه په کور کې نه و، غریبي وه نور به څه په کور کې نه و، موږ به سوکلت سره خوړلې ګولې او اشنا قسم دی دا ستا ستغې سپورې، اشنا قسم دی دا ستا ستغې سپورې، په ما به سمې لګېدلې ګولې. دشمن له دې وطن کې پناه ورکړه، دشمن له دې وطن کې پناه ورکړه، سی به په جنګ کې دې ویشلې ګولې. او غزل دی چې څه زه ومه ناتوانه څه جانان مې داسې و چې څه زه ومه ناتوانه څه جانان مې داسې و چې څه ژوند د تېرېدو ساز او سامان مې داسې و چې لون خوشې کړم ما ویلې که شیبې د په شکال دي. اشفاق بھائی لون خوشې کړم ما ویلې که شیبې د په شکال دي، د وچو وچو سترګو نه باران مې داسې و چې او دې زړه کړم بې غیرته ستا درشله پورې راغلم، دې زړه کړم بې غیرته ستا درشله پورې راغلم، اشنا ګینې خوړلې خو قرآن مې داسې و چې دې زړه کړم بې غیرته ستا درشله پورې راغلم، اشنا ګینې خوړلې خو قرآن مې داسې و چې او نفرت بدل کې خم مې درس د مینې ورکولو. شیرباز صاحب نفرت بدل کې خم مې درس د مینې ورکولو، په زړه کې اچولی یو دکان مې داسې و چې عادت مې د خانانو په سر و نه په مال وم، عادت مې د خانانو په سر و نه په مال وم، ګینې غربت وښلې خړ ګریوان مې داسې و چې ستا ډېر ظلم او جبر یې د مخ کاسه کړه تشه. نصیب صاحب ستا ډېر ظلم او جبر یې د مخ کاسه کړه تشه، یو وخت په والله دغه ارمان مې داسې و چې ډېره مننه.